السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. مخکې درسونو کې مونږ یو څو جملې دغه کړلې او امید لرم چې هغه ویډیو به مو لیدلې وي او که چیرې لیدلې مو نه وي نو کولی شئ چې د ویډیو په آخر کې او ډسکرپشن کې هم ووینئ او چینل ته لاړ شئ هغه ویډیوګانې وګورئ چې مونږ یو د ورځنۍ ډېر استعمالېدونکې جملې په پښتو ژبه هم ترجمه کړي دي. هغه ډېر فایدهمند دي او تاسو ته به ډېرې فایدې ورسوي. هغه ووینئ انشاءالله ستاسو څه ناڅه فرانسوي به زده شي. او موږ په دې درس کې مونږ یو څو جملې یو ځای کړي دي، خو لیکن خصوصا په دې درس کې زموږ د درس مطلب دا دی چې نن، پرون، سبا د دې حالت په باره کې خبرې کوو چې آیا مونږ چې نن حال جاري کې کوم خبره کوو هغه باید څنګه وکړو. آیا د تېرې ورځې په باره کې یعنې د تېر حالت په باره کې چې مونږ خبرې کوو هغه مونږ څنګه وکړو او راتلونکي په باره کې چې خبرې کوو مونږ هغه څنګه وکړو. اوس راځو دلته یوازې د راتلونکي، تېرې او حال جاري په باره کې خبرې کوو. راځئ چې اوس درس شروع کړو. مخکې له دې چې درس شروع کړو که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ. چې ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم ورنه فایده واخلي. هغه ملګري چې مونږ سره ایډ نه دي، زموږ چینل یې سبسکرایب کړی نه دی، هغوی ته هم دا ویډیو ورسیږي او هغه هم ترېنه فایده واخلي. او چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې هر ویډیو چې مونږ شیر کړو تاسو ته نوټیفیکیشن راسي او تاسو زموږ ویډیو ووینئ او تاسو فایده ترېنه واخلئ. اوس راځئ چې درس شروع کړو. Hier معنا پرون، aujourd'hui معنا نن، demain معنا سبا. Hier, aujourd'hui, demain. مونږ چې د نن د درې شیانو په باره کې خبرې کوو چې مونږ کله چې د ایخ کې یو جمله جوړو، ایخ کې د یو کار، ایخ کې د یو حالت یعنی پرون کې د یو حالت په باره کې خبرې کوو مونږ هغه څنګه وکړو. aujourd'hui کې چې مونږ خبره کوو یعنی نن کې چې خبره کوو باید هغه مونږ څنګه وکړو. او که چیرې دوما لپاره، سبا لپاره مونږ خبرې کوو نو هغه باید مونږ څنګه وکړو. نو دې لپاره راځئ چې درس شروع کړو. aller معنا تلل، aller معنا تلل. passé composé معنا تیر حالت. پرون کې چې کوم یو کار شوی دی یا مثلا مونږ او تاسو ورته وایو چې تیر حالت یا دویم حالت، فرانسوي کې ورته وایو passé composé. passé composé معنا تیر حالت. je suis allé، زه تللی وم یا زه لاړم، زه تللی وم زه لاړم، یعنې دا حال جاري نه مخکې خبره ده. دا passé composé پورې اړه لري یعنې تیر حالت دی. دا présent معنا حال، présent معنا حال. je vais زه ځم، je vais زه ځم یعنې اوس روان یم، حال جاري کې ده. futur، futur معنا راتلونکی. اوس حال جاري کې چې دی سبا چې کوم کار کېږي، سبا چې کوم عمل ترسره کېږي هغه futur کې دی. j'irai معنا زه به ځم، j'irai. دا درې واړه حالتونه مونږ تاسو ته تشریح کړل. یوازې علي کلمه چې تللو لپاره وایي، تللو ته لپاره استعمالیږي نو هغه مونږ مثال په توګه واخیستو او تاسو ته مثالونه درکړل. je suis passé composé کې تیر حالت کې je suis allé یعنې زه لاړم، زه تللی وم. حال جاري کې je vais یعنې زه ځم، زه روان یم. او راتلونکې زمانه futur کې چې کله دا استعمالو یعنې راتلونکي حالت کې چې خبرې کې j'irai، j'irai معنا زه به ځم. اوس راځئ یو نور مثالونو ته. سالو احمد، سلام علیکم احمد، سالو احمد. سالو یو داسې کلمه ده چې مثلا کوم یو رفیق، کوم ملګری، یو آشنا کس ته مخکې کېږي یعنې یو ځوان نسل لپاره دغه دی سالو. بونژور احمد دا یو عموما کلمه ده چې ډېر مؤدبه او هم ووایي ورته ځکه چې ټول ځایونو کې چې دی همدغه هم بونژور استعمالیږي. بونژور احمد، سلام احمد، ورځ دې په خیر، سهار دې په خیر. دا ډېرو لپاره استعمال. بونژور احمد یعنې سهار دې په خیر، سلام علیکم احمد
او دې شیانو لپاره استعمالیږي. صحیح شو. بونسوار احمد، سلام احمد، ماښام دې په خیر. صحیح شو. ماښام دې په خیر لپاره هم استعمالیږي. بون جورني احمد، ښه ورځ ولرې احمده. بون جورني احمد، ښه ورځ ولرې احمد. بون جورني احمد، ښه ورځ ولرې احمد. بونجور، بون جورني کې څه فرق دی؟ بونجور سهار دې په خیر، ورځ دې په خیر، دا همدې حال لپاره دی. بونجورني احمد یعنی ټول ورځ لپاره شو، یعنی کوم وخت چې دا استعماله دی نه وروسته چې کوم ورځ پاتې یعنی ټول ورځ دی ښه، یعنی ښه ورځ ولري. بونجورني احمد، ښه ورځ ولري احمد. بونسواري، بونسواري، بونسواري. دلته مخکې مونږ ویل بونسوار معنا سلام یا بونسوار معنا ماښام دې په خیر. دلته وایي چې بونسواري، دلته ورته څه فرق دی؟ هغه چې دی کوم حال کې چې تا کس ولید هماغه بونسوار ماښام په خیر هماغه وخت کې وي. کله چې مثلا هغې نه رخصت کېږي زه بیا د هغه وخت کې استعمالوي. بونسوار یعنې ښه ماښام ولرې، ټوله شپه دې ښه وي، یعنې ټول ماښام او ټولې شپې لپاره استعمالیږي چې ښه ماښام ولرې، ښه شپه ولرې. بونسواري، ښه ماښام ولرې، ښه شپه ولرې. بون وي معنا ښه شپه ولرې. بون نوي معنا ښه شپه ولرې. بون وي معنا ښه شپه ولرې. Bonjour Ahmed, tu as fait quoi hier soir? سلام احمد، ورځ دې په خیر، پرون ماښام تا څه وکړو؟ Bonjour Ahmed, tu as fait quoi hier soir? پرون ماښام تا څه وکړو؟ Tu as fait quoi hier soir? پرون ماښام تا څه وکړو؟ Tu as fait quoi hier soir? پرون ماښام تا څه وکړو؟ تیر حالت دی که نه؟ صحیح شو. Hier soir, j'ai fait du sport. پرون ماښام ما سپورټ وکړو. Hier soir, j'ai fait du sport. Hier soir, j'ai fait du sport. پرون ماښام ما سپورټ وکړو. Hier soir, j'ai fait du sport. پرون ماښام ما سپورټ وکړو. اوس بله جملې ته راځو. Hier, je suis allé à l'école. پرون زه مکتب ته تللی وم. دا قوسینو کې چې او راغلی دا که چیرې فیمینین وي ښځه وي هغې لپاره استعمالیږي، که نارینه وي نه استعمالیږي. Hier je suis allé à l'école. پرون زه مکتب ته تللی وم. Hier je suis allé à l'école. پرون زه مکتب ته تللی وم. Hier je suis allé au travail. Hier je suis allé au travail. پرون زه کار ته تللی وم. Hier je suis allé au travail. Hier je suis allé au travail. پرون زه کار ته تللی وم. دا قوسینو کې چې او کلمه لیکل شوې دا که فیمینین وي یعنې ښځینه وي هغې لپاره استعمالیږي، او که نارینه وي نارینه لپاره نه استعمالیږي. اوس راځئ چې یو څو جملې په خارجاري کې تاسو ته وړاندې کړو. Bonjour Ahmed, tu fais quoi aujourd'hui? Bonjour Ahmed, tu fais quoi aujourd'hui? سلام علیکم احمد، ورځ دې په خیر، نن ته څه کوې؟ Bonjour Ahmed, tu fais quoi aujourd'hui? سلام علیکم، ورځ دې په خیر احمده. Tu fais quoi aujourd'hui? ته څه کوې نن؟ Aujourd'hui je fais du sport. Aujourd'hui je fais du sport. Aujourd'hui je fais du sport. نن زه سپورټ کوم. Aujourd'hui je fais du sport. نن زه سپورټ کوم. Aujourd'hui je fais du sport. Aujourd'hui نن زه سپورټ کوم. حاله جاري خبره ده که نه؟ د نن خبره ده. Aujourd'hui je vais à l'école. Aujourd'hui je vais à l'école. Aujourd'hui je vais à l'école. نن زه مکتب ته ځم. Je vais یعنې زه ځم، حاله جاري خبره ده اوس ځم. صحیح شو. Aujourd'hui je vais au travail. Aujourd'hui je vais au travail. نن زه کار ته ځم. Aujourd'hui je vais au travail. Aujourd'hui je vais au travail. نن زه کار ته ځم. Aujourd'hui je vais au travail. Aujourd'hui معنا نن، je vais معنا زه ځم، د حاله جاري خبره ده. او travail یعنی کار ته، کار لپاره. صحیح شو، خپل کار ته ځم.
Aujourd'hui, je vais au cinéma. Aujourd'hui, je vais au cinéma. Cinéma. Aujourd'hui, je vais au cinéma. نن زه سینما ته ځم. Aujourd'hui, je vais au cinéma. نن زه سینما ته ځم. Aujourd'hui, je vais au cinéma. Aujourd'hui, je vais au cinéma. زه نن سینما ته ځم. Je vais au cinéma ce soir. Je vais au cinéma ce soir. Je vais au cinéma ce soir. نن ما هم زه سینما ته ځم. Je vais au cinéma ce soir. نن ما هم زه سینما ته ځم. Je vais au cinéma ce soir. نن ما هم زه سینما ته ځم. اوس راځو راتلونکي په باره کې خبرې کوو. سبا په باره کې خبرې کوو. Bonjour Ahmed, tu vas faire quoi demain? Bonjour Ahmed, tu vas faire quoi demain? مونږ پر سلام احمد تو بس سبا څه کوي معنا یې دا و. او مونږ په راتلونکي کې دوه قسمه خبرې لرو. یو ورته وایي فوتوخ پروش، بل ورته وایي فوتوخ سمپل. یعنی یو هغه دی چې مثلا هغه عمل کوم عمل چې ترسره کېږي هغه د حالت جاري نه یو ورځ 2 ساعته 3 ساعته یو ورځ 2 ورځ لرې دی، هغه د فوتوخ پروش وایي. او هغه عمل دی چې مثلا نامعلوم وخت کې دی، راتلونکي زمانه کې دی، هغه لپاره فوتوخ چې وایي سمپل. هغه انډینګ لري او دا چې دی الې کلمې سره کېږي. اوس دا ما چې دا جمله ویلې Bonjour Ahmed, tu vas faire quoi aujourd'hui؟ دا چې دی فوتوخ پروش کې دی ځکه چې فیخ نه مخکې الې کلمه راغلی دی. Bonjour Ahmed, tu vas faire quoi demain؟ احمده سبا به تو څه کوې؟ Demain je vais faire du sport. سبا به زه سپورټ کوم. Demain je vais faire du sport. زه به سبا سپورټ کوم. زه به سبا Demain je vais faire du sport. زه به سبا سپورټ کوم. دویمه جمله Demain j'irai à l'école. سبا به زه مکتب ته ځم. J'irai دا چې دی په فوتوخ سامپل کې دی ځکه فوتوخ سامپل چې دی هر یو ورب لپاره هر جاري غوندې انډینګ لري، ولیکن فوتوخ پروش چې دی د انډینګ نه لري. د هر یو ورب نه مخکې د هماغه سبجکټ الې په فیوچر دغه کې اخلي، حال جاري کې هماغه دغه کېږي لکه je vais faire ورب نه مخکې وې کلمې د واغوستو دا معنا لري چې زه به کومه دا په راتلونکي دی، خو راتلونکي کې فوتوخ پروش کې دی. Demain je vais faire du sport. سبا به زه سپورټ کوم. Demain j'irai à l'école. سبا به زه مکتب ته ځم. Demain j'irai à l'école. سبا به زه مکتب ته ځم. دا زمونږ درس و، خو امیل لرم چې خوښ شوی به مو وي. که خوښ شوی به مو وي نو ویډیو لایک او شیر کړئ.